السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور احمد ضیا احمدي او تاسو ګورئ ضیا ټکنالوژي. غواړم چې نن تاسو ته په موبایل کې د فیسبوک د پیج د جوړولو طریقه در وښایم، یعنی څنګه کولی شو چې موږ په خپل موبایل کې د فیسبوک پیج جوړ کړو او د هغې پوره سیټینګونه وکړو. نو که تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې د فیسبوک پیج جوړ کړئ نو ډېره زیاته ښایسته ویډیو ده، خامخا یې تر اخره پورې وګورئ. تاسو به پوه شئ چې څنګه کولی شو په موبایل کې د فیسبوک پیج جوړ کړو. خو تاسو غواړئ چې دغسې نورې ښایسته ویډیوګانې وګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ هره نوې ویډیو به تاسو ته در ورسیږي. نو راځئ ګورو چې دغه پیج څنګه جوړیږي. نو تاسو به په خپل موبایل کې فیسبوک کلاو کوئ، فیسبوک ته به راشئ او دغه درې لاین به تاسو کلیک کوئ. نو تاسو ګورئ چې لیکل شوي دي پیج، نو په دغه پیج به تاسو کلیک وکئ. چې کله مو په پیج باندې کلیک وکړو تاسو ګورئ چې لیکل شوي کریټ، نو دغه کریټ به کلیک کوئ. نو دلته به تاسو ته دغه پیج خلاص شي، نو دغه آپشن به کلیک کوئ ګیټ سټارټډ. نو دلته به اوس تاسو هغه نوم ورکړئ چې تاسو د پیج نوم کوم انتخاب کړی وي، یعنی تاسو غواړئ چې په کوم نوم باندې د فیسبوک پیج جوړ کړئ نو تاسو به دلته هغه نوم ورکړئ. چې کله مو دلته د فیسبوک پیج نوم ولیکو بیا به دغه نیکسټ بټن کلیک کړئ. نو تاسو ګورئ چې ما دغه نیکسټ بټن کلیک کړه. نو دلته به اوس تاسو هغه کیټګري ورکړئ چې تاسو غواړئ د فیسبوک پیج د هغې دپاره جوړ کړئ. نو زه خپل فیسبوک پیج د ټکنالوژۍ دپاره جوړم، دغلته زه غواړم چې ټکنالوژي ورکم. نو ټکنالوژي سرچ کوم. نو تاسو ګورئ چې لیکل شوي ساینس ټکنالوژي اینډ انجینیرینګ، نو دغه به تاسو کلیک کوئ او بیا به دغه نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو نه ویب سایټ غواړي، نو که تاسو سره ویب سایټ نه وي بس دغه آپشن به کلیک کوئ آی ډونټ هیو ا ویب سایټ او بیا به دغه نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ګورئ چې د پیج دغه تصویران دي، یعنی یو پروفایل تصویر دی او بل کور دی. نو که تاسو غواړئ چې د دې نه پې تصویران ولګوئ دغه پروفایل تصویر باندې کلیک وکړئ نو تاسو به خپل موبایل ګیلرۍ ته لاړ شئ او تاسو به د هغه ځای نه پروفایل تصویر راواخلئ. نو بیا به دغه نیکسټ بټن کلیک کړئ، تاسو دلته ګورئ چې د فیسبوک پیج جوړ شو. نو دغه طریقه وه ګرانو کتونکو، په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ د خپل موبایل کې د فیسبوک پیج جوړ کړئ او د هغې نه استفاده وکړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوي خامخا یو لایک ورکړئ او داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې هم تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.